أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ان الذين يقينا ها کسان یکتمون چې پټوي ما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دی من الكتاب د کتاب څخه ويشترون او اخلي به پدی باندې ثمنن قليلا پیسې لګي اولئک ما یاکلون دا کسان نخري فی بطونهم په خېټو کې الا النار مگر اور خوري. اوس د دې جملې څه مطلب چې ما یاکلون فی بطونهم الا النار؟ امام رازی تفسیر کبیر کې لیکلی ویلی انه لما اکل ما یوجب النار فکأنه اکل النار. یو سړی چې د اور موجب خوري د سیده لکه چې اور خوري. چې ته د الله کتاب پټې او د دنیا د بدلی او د پیسو د مال لپاره نو دا د اور موجب دی ګویا کې تا اور خوړو. ولا يكلمهم الله او خبري بنه کوي الله پاک دوی سره یوم القیامت قیامت پورز یعنی د خیر خبري. ولا يزكيهم او نه پاکي دوی الله. روح المانی وی چې ولا يزكيهم دا معنا ولا يطهرهم من دنس الذنوب نه به پاکي د خیرو د ګناهونو نه. ولهم عذاب الیم دوی د پر عذاب دردناک دی. اولئک الذين اشتروا الضلاله دا کسان دوی اخستی دا عبدالله گمراهی بالهدا په بدله د هدایت کې هدایت پریخه د گمراهی اخستی والعذاب بالمغفرت او عذاب اخستی په بدله د مغفرت کې. فما اصبرهم علی النار دا فما اصبرهم صيغه د فعل تعجب ده. فما اصبرهم عجیب صبر د دوی د علی النار په اور باندې په اور صبر کوي ځکه چې سړی گمراهی والی او عذاب والی خور ته بزي. فما اصبرهم عجیب صبر د دوی نه علی النار پور باندې پور صبر کوي. او ابن الانباری او بل تفسیر کړي هغه وی چې تا فما کی فما په معنا د ایو شیئن سره ده نو دلته د پنځ باندې دا کلمه د ما استفهام ده د تعجب د پاره تسی بشي. فأي شيء صبرهم على النار کوم شی دی چې دوی ته صبر ور بخلې په اور باندې دا کوم شی دی چې دوی ته په اور باندې صبر ور بخلې دی صبر وکي په اور باندې. تعجب خبره ده عجیبه خبره ده. ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق ذالک دا ذالک چې دا اشاره ده مخکی وعید ته. دا مخکی آیات کې وعید بالعذاب ذکر شو او بانک دلته مخکی یو عامل پټ فعل جواهر القرآن کې شیخ دا سره استلې دی چې لتستيقنوا ذالک دغه سخت وعید د عذاب دا پدی وجه دی لتستيقنوا چې تاسو یقین ولرئ بان الله نزل الكتاب بالحق چې یقینا الله نازل کړي کتاب په حق باندې یعنی قرآن. وان الذين اختلفوا في الكتاب او یقینا کسان چې اختلاف کړي دي په کتاب کې نو دلته د کتاب نه مطلب یا تورات ته یا قرآن دی. که تورات شنو خطاب يهودو نصارا ته دی اهل کتاب بنی اسرائیل ته اهل کتاب وتا. که قرآن شنو خطاب به اهل قرآن ته دی. او صفه تفاسیر لیکلي دي چې وان الذين اختلفوا في الكتاب دا معنا اختلافو فی تاویله و تحریفه تاویلونه تحریفونو کې اختلاف دی. لفی شقاق بعید دوی په دشمنی کې دی بعید لري د هدایتنا. زاد المسیر وی بعیدنا من الهدى د هدایت نه لري لاړه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. د دین ورستو شروع کیږي ابواب البر او دی کی امور مصلحه ذکر کیږي
او دا ابواب البر مشتمل دی په 3 امور باندې. یو پدې کې ذکر کیږي تهذیب الاخلاق، دویم به ذکر کیږي تدبیر المنزل، او دریم به ذکر کیږي سیاست مدنی. تهذیب الاخلاق دا معنا چې یو انسان نه به پوره انسان څنګه جوړیږي، کوم صفات چې پکې راشي. تدبیر المنزل دا معنا یو خاندان به څنګه جوړیږي، په یو خاندان کې مشر کشر حقوق به څنګه مراد کی. سیاست مدنی دا مطلب چې د یو خار د یو ملک امن او سیاست دا به څنګه جوړیدل شي. نو دی لیس البر نه وروسته ابواب البر دي، او دی کې به ان شاء الله ترتیب سره دا امور دي ته امور مصلحه هم وای. امور مصلحه یعنی هغه امور دي چې دی سره په عالم کې اصلاح راځي، په دنیا کې او په ملک کې اصلاح راځي. امور مصلحه للامن. لیس البر ان تولوا، ندا نیکی ان تولوا چې تاسو وګرځوي وجوهکم مخونه خپل قبل المشرقي طرف د مشرق ته، والمغربي او طرف د مغرب ته. دی لیس البر ان تولوا کې دا بر څه شی مراد دی؟ زاد المسیر وای وی بر 3 چیزونه مراد کیږي. بر معنا ایمان، بر معنا تقوا، او بر معنا العمل الذي يقرب الى الله. دا 3 واړه صحیح دي. او په ان تولوا کې دا ختم چاته دی؟ ابن عباس او مجاهد رضی الله عنهم دوی وی دی کی خطاب چې دی هغه اهلی کتابینو ته دی، یعنی یهود او نصارا. او قتاده وی چې نه په ان تولوا کې خطاب چې دی دا مسلمانانو ته دی. اول قول د عبد الله ابن عباس او مجاهد دی، هغه وی چې په تولو کې خطاب چاته دی؟ مسلمانانو ته. دا دویم قول چې د قتاده دی دی وی چې خطاب پکې اهلی کتابینو ته دی، یعنی يهود او نصارا. نو په اول قول سره به ترجمه دي شي لیس البر ندانی کی ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، چې وګرځوي تاسو مخونه مشرق او مغرب ته. نو معنا دا شو چې لیس البر كله فی صلات، نیکی خو ټول صرف د مونږ نه دی کنه، ولکن البر ما فی هذه الآیات. نیکی دا چې د آیات کې ذکر شوی دی ایمانیات دا ومنه. خطاب مسلمانانو ته شو. لیس البر ان تولوا د دې قوت دا معنا شو. لیس البر كله فی صلات. لکه دلته خود سی وای نه د نیکی چې تاسو مشرق مغرب ته مخړوي، نو د سی راغونډه کا چې لیس البر كله فی صلات. نیکی خو صرف انداموز نه دی وازي، سړی صرف مونږ کوي. ولکن البر ما فی هذه الآیات، نیکی دا چې د آیات کې څه ذکر شوی دا ومني. او کچری دا خطاب دغوی ته شي اهلی کتابو ته شي، نو بیا به د دې دا معنی چې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مخکې ما ویلې نصاراو به بیت الشرق ته عبادت کولو د بیت المقدس ختیځ طرف، او يهوديان چې هغه د بیت المقدس صخري ته عبادت کولو لویدیځ طرف. نه مغرب شو بل مشرق شو. نه دانی کی چې تاسو اړوي مخونه خپل مشرق او مغرب ته. معنا بداشي چې لیس البر صلاه اليهود الى المغرب وليس وصلاه النصارى الى المشرق ولكن البر ما في هذه الايه. نیکی دا چې د آیت کې ذکر شوی دا ومني. لیس البر ندا ایمان، لیس البر ندا تقوا، لیس البر ندا عمل چې تاسو په الله ته ورسیان تولو، چې تاسو ګرځوي مخونه مشرق او مغرب ته. یعنی ټول نیکی په دې کې منحصره نه ده. ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر، ولكن نیکی هغه ده چا چې ایمان راوړي په الله باندې او پوره درستنه باندې، ملائکه باندې، کتابونو باندې، پیغمبرانو باندې،
ورکړي مال په محبت تعالی کې خپلوانو ته یتیمانو ته مسکینانو مسافرو ته وسول کوونکو ته وفي الرقاب او په غاړه خلاصولو کې بندیان قیدین غلامان او درولې وی مونږ ورکړي وی زکات او پوره کوون کی وی په خپل لوزونو باندې کله چې لوز او عهدو کی او صبر کړي په سختۍ د فقر باندې او په سختۍ د مرض باندې او په وخت د جنگ کې دا کسان رښتونی دي دا کسان متقیان دي. ولکن البر من ګوري دلته یو نحوی سوال دی. لکن البر کې دا لکن البر دا مصدر دی او مصدر خو صرف وصفی. من آمنه کې من موصوله دی نو ذات ته دا من آمنه عطف ته په بر نو دلته خو د ذات حمل د ذات راغی په وصف او حمل د ذات په صرف وصف خو نه صحیح کیږي. نو دې دپاره یو جواب دا دی چې دلته مضاف راو باسه په جانب د خبر کې دسی بشي ولکن البر بر من ولکن البر بر من نیکی چې دا نیکی د هغه کس ته آمن بالله. نو اوس مخکې بر دام مصدر وصف وروستو چې بر دی راویستو هغه مصدر وصف حمل د وصف په وصف راغی. یا داسې عبارت راو باسه په جانب د اسم کې ولکن ذل بر من آمنه لکن ذل بر نو چې کله د ذل بر سره ذا راویستو ذا صاحب ذات شو او وروستو من آمنه دام ذات شو حمل د ذات په ذات راغی. ولکن البر ولکن صاحب د نیکی یا لکن نیکی د هغه چا د چې ایمان راوړي په الله پورې درستانه ملائکو کتابونو باندې دول کتاب کې الف لام جنسی دي طالبہ نه ځکه ود دې کتاب نه منګ شیخلو کتابونه والنبیین او پیغمبران ورکړي ایمان علی حبه د حبه کې هی زمي چات راځي دي مدارک لیکلي دي کې درې احتمال دي یا داهی زمي راځي کوي الله ته ورکئی مال علی حبه محبت الله سره دی. دویم ضمیر راځي کې مال تا ورکئی مال علی حبه علی من د ما سره دی ما حبه سره د محبت مال سره خپل محبت ته خلا په لر کې خرج کړي. دریم ضمیر د هی راځي د ایتا تا آتا ماضی د او په آتا ماضی کې مصدر پروتي ورکړې دی مال علی حبه سره د محبت ته ایتانا دې ورکول سره د مال دی محبت ته چاته مال ورکړي ذویل قربا خپلوانو ته. نو دلته مطلب دا دی چې ستا سره څوک قریبي رشتہ دار خپلوانی. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای صدقتک علی المسکین صدقه وای چې مسکین ته صدقه ورکړي دا صدقه ده. وعلى ذی رحمک صدقه وصله او چې خپلوان ته ورکړي نو هم صدقه شول او هم صله رحمی شو. والمساکین او مسکینانو ته ابن السبیل او مسافر وابن السبیل مسافر نه څوک مراد دی؟ سعید ابن جبیر وی او ضیف ملما مراد دی څوک ملما را شغله څور کی. او ربیع ابن انس وی ابن السبیل چې دی الذی یمر بک مسافرا پتا باندې مسافر تیر شي او تاغله خوراک ورکی. او تفسیر ماوردی لیکلی دی وی ابن السبیل څوک دی؟ وی الذی یرید سفرا ولا یجد نفقه الذی یرید سفرا ولا یجد نفقه یو سړی د سفر اراده لري جهاد ته ځي علم پسې ځي دعوت تبلیغ کې ځي او پیسې وسره نشته. وسائلین او غختن کی په خله درنه واړي وفي الرقاب نیکی جذب الحذف ته یعنی وفي فك الرقاب او په خلاصولو د سټونو کې یو سړی چټ باندې پیسې ورسره نشته چې چټ خلاص کی. څه مطلب؟ غلام دی چا سره مولا سره غورته مکاتبه پیسې راوړ حاصل بشي یا اسیر دی بندي دی يهودو نصارا او جیلونو کې بندي دی یا نور ظالمانو سره بندي دی پیسې تنه غواړي ته پیسې ورکا. واقام الصلاه او قائم کړي وي منځ واته زکات او زکات یې ورکړي وي. اوس واته زکات مخکې خطیر شو کنه چې واته المال او دلته واته زکات ځنی وي دا تاکید دی لیکن نه خبره ده آت المال علی حبه کې نوافل ته اشاره ده واته زکات کې فرایض وتا. والموفون بعهدهم او پرواله کې په خپل لوزونو باندې زعهدو کله چې لوزو کې عهد الله او عهد الناس کله سره کې د خلکو سره.
والصابرین دا صابرین جمع ده او د جمع حالت نسبی په یا او نون سره. نو دلته دا صابرین ولی منصوب ده؟ دا منصوب ده په مدح باندې. تفسیری مدارک وای منصوب پچا ده په مدح. نو دسی بشي اخص بالمدح الصابرین یا امدح الصابرین. امدح الصابرین شاباشه دې په صبر کوونکو باندې چې پچیش صبر کوي فی البأساء په سختۍ د فقر او ضرای او په سختۍ د مرزونو وحین البأس او په وخت د جنگ کې جنگ کافرانو سره جنگ دی نو د صبر کې میدان نه پریږدي تختینا. اولئک الذین صدقوا دا کسان چې دی دوی رښتونی دي. صدقوا څه معنا ابو العالیه وی چې تکلموا بالایمان وحققوه بالعمل. صدقوا دا معنا تکلموا بالایمان وحققوه بالعمل. خلی په ایمان خوځولې ده او به په عمل سره دغه ایمان تحقیق کړي. و اولئک هم المتقون دا کسان هم دوی متقیان دي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. دا په ابواب البر کې دیم باب شو. اول باب کې ذکر شول تهذیب الاخلاق ولی ذکر ایمانیات دی واورید چې سړی ایمان جوړ شي پیغمبرانو باندې الله باندې کتابونو باندې ندی سره شي راځي تهذیب الاخلاق. او چې خپلوانو قربا او مسکینانو یتیمانو مسافرو سره سړی خېګړه کوي تدبیر المنزل کورنۍ مون جوړي. اوس وی چې د ملک سیاست برابرول غواړو ملک امن غواړو په څه به امن راشي نو کتب علیکم القصاص فی القتلى. بس قانون د قصاص را ژوندې کا ملک به امن راشي. بیا به څوک قاتل نه جوړیږي څوک به څوک نه قتلای هغه ته پتی چې زما قتل وکي زما قصاص دی. نو قصاص دا هغه قانون دی چې دې سره په ملک امن راځي. نو دا سیاست مدني که ته غواړې چې د ملک امن راشي د قصاص قانون ژوندی کا. یا ایها الذین آمنوا اے دی ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دا پتا سو باندې مساوات او برابر والے فی القتل په بار د مړو کې. الحر بالحر اصل بقتل شي فاصل باندې مړی بقتل شي مړی باندې زنانه بقتل شي زنانه باندې. فمن عفی له من اخیه شیئا چاته چې معافي وکړي شي د هغه ورور د ویني څخه د یو شي فتباع بمعروف نو ولی د مقتول باور پسې شي د قاتل پسې بمعروف بالمعروف پنی کا طریقہ و اداء او قاتل به ادا کوي الیه ولی د مقتول او د وارث ته به احسان په خسته طریقې سره. ذالک تخفیف دا یو اسانتیا ده د طرفه د رب تاسو نه او رحمت او رحمت ته. فمن اعتدى بعد ذالک چا زیته وکي چا ورستا د دینه د پاره عذاب درناک دی. کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی تاسو باندې قصاص فرض دی. نو پدې کې طالب یو سوالم پیدا کیږي شي چې کله قصاص فرض شي نو په فرض کې خود چا اختیار نه کنه. قصاص چې کله فرض شي نو په فرض کې خود چا اختیار نه. اوس مونږ فرض دی نو ستا اختیار خو نه چلیږي چې ولا کې کني کې. قصاص چې فرض دی نو بیا ولید مقتول ته ولی خيار دی. مونږ خو یو چې د ولید مقتول خو خدای چې قصاص اخلي او کینه اخلي او حالانکه قصاص خو په فرض دی. دې جواب زاد المسیر کړی دی. جواب داده چې دا قصاص فرض دی په قاتل نه په ولید مقتول. په قاتل فرض دی قصاص. معنا دا ده چې قاتل باندې دا فرض ده چې قصاص ته خپل غاړه کیدی. اوس تابعه مسله ده چې ولید مقتول قتلای کني قتل قصاص ته نه اخلي کني اخلي. قصاص مساوات ته وي برابر والی ته وي. او قتلا مدارک لیکلي دي چې د دې مطلب دا دی چې فرض علیکم اعتبار المماثله والمساوات بین القتلا. تاسو با مماثلت او مساوات راولې په ما بین د دو قتلاو کې وجلو شو کې هغه قتل شوی دی دا په قتل کا بس مساوات راغی. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. الحر مقتول بالحر اصل بقتل ولی شي پاسل باندې مړی په مړی باندې خزا په خزا باندې. نو اوس یو سوال پیدا کیږي چې دلته خو قران د سی ویلې
چې اصیل به پاسیل قتلای، اصیل چې پاسیل باندې قتلای نو خاصیل به په غلام نه قتلای. نو جواب داده چې ګوره قرآن د سویلی اصیل پاسیل قتلول غلام په غلام باندې، خزا په خزا باندې. اوس ته دی دا بل طرف باندې چې اصیل په اصیل یعنی اصیل په غلام باندې قتلیږي، غلام په اصیل باندې قتلیږي، یا خزا په سړي باندې قتلیږي، سړی په خزا کې د پځه نه قتلیږي. دا خو مفهوم مخالف دی او د اصول دا قانون دی چې په مفهوم مخالف سره حکم نه ثابتېږي. مفهوم مخالف سره حکم نه ثابتېږي. سکل تیر سم مقامت ماته فشار شي سرګي ما نه د مفهوم مخالف سره حکم نه ثابتېږي، فلهذا ته خو مفهوم مخالف معتبره. او دویمه دا ده چې اصلا دی آیت کریمه کې چې الحر بالحر والعبد بالدم دغه راغلی دی مقابله، دا د جاهلیت د زمانه په خلکو رد دی. جاهلیت د زمانه خلکو کې به مطلب دسی و چې و اعلی قبیله به و ادنا قبیله به و، نو بیا به د اعلی قبیله سره چا چې ته قتلول شو اگر کا دغه به غلامو، او د اعلی ادنا قبیله سره اگر که باسیلو هغه نه خلکو قصاصونه اخسته. نو دلته رب العالمین او فرمایل چې نه د ادنا او د اعلی په منځ کې مساوات ته، حر په حر قتلیږي. د سینا چې وست اعلی درجه اعلی سره حر او غلام دی او الته پکې ادنا درجه سره حری او ته چې په غلام کې حر قتلومه. فمن عفیه چاله چې معافي وکړي شي له د پاره دی، فمن عفیه کې فمن کې مستق قاتل دی، فمن هغه قاتل چې معافي وکولې شي دته من اخیه، د اخ نه مطلب دا مقتول ورور مراد دی. څوک مراد دی؟ مقتول. او دی کې مضاف پټ دی. فمن هغه قاتل چې معافي ورته وشي من اخیه، معنا من دم اخیه، من دم د وینې د ورور. لکه د چې دا کم سړی قتل کړي دا خود د مسلمان رورو، وست دغه مقتول د وینې نه ورته شی وشو معافي وشوه. د وینې نه د معافی دا معنا چې لکه هغه وارث څوک د مقتول ولی وارث هغه د تویل چې ورور د قصاص نه اخلم، یا دو درې ورونه وي و ویل قصاص اخلو یو ویني اخلو، بس معافي وشوه. شیئن کې تنوین تقلیل د پاره دی که لږه معافي موشي. ګوره مثلا 15 ورونه دي په دې کې ورور چا قتل کې 4 ورونه پاتې شو، په 4 ورونو کې یو ورور ویل چې زما قصاص معاف، نو دا 3 نور په خپل د غوې د خوانه هم معاف دی، ځکه چې دا معافي او کرت لګو وشو شیئن قلیلون، بس به معافي بیا به غنور شي اخلي دیت اخلي. ځکه چې که یو ورور قصاص معاف کی او دا نور ورور به قصاص اخلي، نو د یو په ځای به دا سړی معاف ژوندې پرې دی، د نورو په ځای به قصاص اخلي. نو دا خو نشي کېدلی قصاص قتل خو تجزیه نه قبلی چې د یو سړي برخه دی ژوندې او د نورو برخه دی مړي. فاتباع بالمعروف فعليه اتباع، فاتباع ما فعليه، او دا هی زمي چاته راځي دي ولی د مقتول ته، وارث ته مقتول ته. فاتباع معنا فعليه، په دی وارث ته مقتول باندې چې د تابعداري ده د قاتل پسې بالمعروف پنی کا طریقہ، پنی کا طریقہ به ورپسې شو ورته و چې قاتله قصاص واسم درته مفسودیت راکا او زنده بینا او پوره دیت پراکه. و اداؤن او ادا د پدی قاتل باندې یعنی وعليه اداؤن، پچا ادا ده په قاتل الیه وارث ته مقتول ته به احسان په خسته طریقې سره، نه دیو پکې مټال مټول نه راولي، ورته چې کوشش کوم چې تا تدریک کلو کې دیت نه نه زیاده کما. ذالک تخفیف من ربکم، ذالک دا حکم مذکور، مدارک لیکلی چې ذالک اشاره د حکم مذکور ته چا عفا دا او اخذ د دیت ته، عفا او اخذ د دیت. ذالک دا عفا او اخذ د دیت چې د تخفیف، دا تخفیف او سانتیا د من ربکم له طرف دربنا ورحمت او رحمت ته. مفسرین کرام لیکلی دي چې ګوره د موسی علیه السلام په دین کې صرف قصاصو نه دیت او نه معافي، د عیسی علیه السلام په دین کې صرف دیت او قصاص نو، او زمونږ دین د محمد صلی الله علیه وسلم کې هم دی قصاص دی او کاغه معاف شنه به دیت دی. دا ولی وای دا ځکه چې د موسی علیه السلام په طبیعت کې جلادت وو، موسی علیه السلام په طبیعت کې شو
جلادت سختی وا، سخت طبیعت. الله پاک د طبیعت مطابق دین کې سختی ورته را لګلې وا، سر قصاصو. د عیسی علیه السلام په طبیعت کې نرمي وا، ډېر حلیم سړی و، نو فلهذا د دین په احکامو کې ورته نرمي وا، سر دیت او قصاص نه و. او زمونږ استاد نبی محمد صلی الله علیه وسلم هغه څوک دی، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. دغه دوه صفات شته، هم اشداء دي او هم رحماء دي. چې کله د نبی اسلام صفت هم پکې شدت دی او هم پکې رحمت دی، نو د دې وجه نه په دې قانون کې مله داسي چې هم قصاص دی او هم پکې څه دی، دیت دی. فمن اعتدى بعد ذلك، چا چې زیته وکي ورسته د دینه، دین ورسته زیته څه معنا؟ یو معنا دا ده چې لکه د قاتل په ځای غیر قاتل مړ کې، لکه دا زمونږ د پښتنو قتلونه چې یو ورور قتل کړي نو به بل لور قتلای، یا قوم سړی قتلای، یا دا د چې دیت هم تنی واخلي ورته پیسې راوړه زه به دې معاف کوم، پیسې هم تنی والی پیسونه ورسته به ماغه پیسې چاته ورکی دی چا باندې قتل کی. نو چا چې زیته وکړي د دین ورسته فله عذاب علیم، د پر عذاب دردناک دی. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ولکم استاسو د پارشته دی فی القصاص، په قصاص کې حیاتون و نوع د ژوند، په قصاص کې او قسم ژوند دی. یا اولی الالباب، اے خالص عقل والا، لعلکم دې د پاره تتقون چې تاسو بچ شئ د وینو حرام تو یولونه. دی آیت کریمه کې حکمت ته قصاص بیانوي چې د قصاص حکمت څه دی. اسی هغه یو سړی خو مړ شو دا بل پې ولې قتلی؟ نو رب دې حکمت بیان کې چې په دې قصاص کې حیاتون، په قصاص کې ژوند دی. نو طالب سوال پیدا شو چې قصاص کې څنګه ژوند دی؟ قصاص کې خو سړی مړ شي والله وی حیاتون په دې کې ژوند دی. نه، د دې ژوند دا معنا چې حیاتون تنوین لپاره دی، یو نوع حیات دی. انواع د حیات دسی، مثلا یو سړی دی هغه قصاص شو، خو په کلی کې 100 کسانو ارادې کړې وي چې منګه به مثال مړی کو، یا 1000 کسانو ارادې کړې و منګ مړی کو. یو سړی نه چې قصاص واخیستلی شي، د 100 کسانو خپل ارادې ماتې شي، هغوی به وایي یاره زه نه مړ کوم، زه مړی نه کوم، ځکه چې اسیم قصاص پکې کېږي، خو که زه مړ کړم ما قصاصوي. نو د دې یری نه چې ما قصاص نه کی، نو د هغه کس نه مړ کوي، نو هغه محفوظ پاتې شو او دی هم محفوظ پاتې شولو. نو وګوره په دې کې څومره لوی حیات راغی، حیاتون انه حیاتن، په دې کې ونه حیات ته. یا اولی الالباب، د عقل والو، لعلکم تتقون الدماء، دې دپاره چې تاسو د وینو تویولو نه بچ شئ. مفسرین کرامو لیکلي دي، وی قرآن عظیم چې دی، قرآن عظیم داسې لفظ استعمال کوي چې فی القصاص حیاتون، فی القصاص حیاتون. جاهلیت زمانی خلکو با، جاهلیت زمانی خلکو هغوی با داسې لفظ استعمالولو، د یو څوک چې په بل سړي مړ کوي که نه، دې دپاره داسې لفظ استعمالولو، وایي القتل انفع للقتل، القتل انفع للقتل. او قرآن داسې لفظ استعمال کوي چې فی القصاص حیاتون. مفسرین کرام دا جاهلیت د زمانې د هغې خلکو دا لفظ چې القتل انفع للقتل او د قرآن دا کلمات چې فی القصاص حیاتون، د دې دواړو په منځ کې مقایسه کړې ده. د قرآن دا لفظ په 10 وجوهاتو سره د هغې عبارت نه بهتر او فصیح او بلیغ دی، 10 وجوهاتو سره. ستاسو په تلخیص کې عبدالرحمن قزوینی هم د دې القتل انفع للقتل نه فی الحیات فی القصاص حیاتون او وجوهات هم ذکر کړي دي. تلخیص کې شته چې په وجوهاتو سره د فی القصاص حیاتون عبارت دا ډیر فصیح او بلیغ دی د القتل انفع للقتل څخه. لکه مثلا هغه فی القصاص حیاتون الفاظ ولې د هغې الفاظو نه ښه دي، بهتر دي؟ وایي ځکه چې په القصاص حیاتون کې 10 حرفه دي او په القتل انفع للقتل کې 14 حرفه دي. معنا یې هغه یوه ده، وګوره دې کې حرفونه کم او هغې کې زیات. دویمه، په دې فی القصاص حیاتون کې تصریح په مقصود شوی ده، تصریح په مقصود شوی چې حیات دی، د قصاص مقصد حیات دی، خو دا تصریح الته القتل انفع للقتل کې نشته. او دریم، په دې فی القصاص حیاتون کې دې کې عظمت ته حیات ته اشاره ده، ځکه تنوین دپاره د تعظیم دی چې په قصاص کې حیات عظیمتن، لوی حیات دی، لوی.
دغه عظمت او تعظیم په القتل انفال القتل کې نشتا. داسې مطلب که زه شروع شم لس وجوهات لس خدا مې تاسو ته اسی هغه موش نمونه خروار ویلې. لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ د وینو نه. قصاص چې واخیستلی شي نو بیا به نورو خلکو وینې وساتلی شي. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کوي تتقون لعلکم تتقون دماء چې تاسو د وینو نه بچ شئ که نه پردی وینې توی نه کوي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. رب دا دی چې هر کله مخکې مسله د قصاص راغله نو په قصاص کې قتلي او کله چې سړی قتل شي مړ شي نو پکار ده چې د مړي وروسته مال میراث تقسیم شي او څوک چې مړ کېږي پکار ده چې هغه د مرګ نه لږ مخکې وصیت وکړي. نو ځکه مسله د وصیت او مسله د میراث راغله. کتبه فرض کړی شوی دی علیکم په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي او تن ستاسو ته مرګ ان ترک خیرن که چیرې پرېښی وي دي سړي څه مال. خیر نه مطلب مال دی. الوصیت وصیت فرض کړی شوی دی. دا کتبه فعل دی او دا الوصیتو د هغې دپاره نائب فاعل دی. وصیت به چاته کوي؟ للوالدین مور پلار ته والاقربین خپلوانو ته بالمعروف په نیکه طریقې سره حقا دا حق او لازم دی علی المتقین په متقیانو باندې. ګوري مولانا صاحب د دې آیت په باره کې چې دې کې دا ثابتېږي چې کوم انسان مړ کېږي نو دی به چاته وصیت کوي؟ والدینو ته. دا آیت منسوخ دی او که محکم دی؟ نو ځینې علماو لیکلي دي چې دا آیت کریمه منسوخ دی. آیات څنګه دی؟ ولې؟ ځکه دلته وایي چې وصیت به مور پلار او اقربینو ته کوي. نو مور پلار خو د سړي وارثان یې که نه؟ مور پلار د سړي څنګه وارثان. نو دلته خو وصیت وارث ته راغی او حالانکه دا د چالته یو مشهور حدیث دی هغې کې راغلی دی چې الله لا وصیت ان لا اعطى لكل ذي حق حقه الا لا وصیت للوارث. الله تعالی خبردار، الله تعالی هر حقدار ته خپل حق ورکړي او خبر شي چې لا وصیت للوارث. وارث ته وصیت نه صحیح کېږي. څوک چې ستا میراث خور دی اته هغه ته وصیت صحیح کېږي نه. نو هلته حدیث کې راغی مشهور حدیث دی چې وصیت وارث ته نه صحیح کېږي او دلته قرآن وایي چې للوالدین. نو دا آیات په هغه حدیث منسوخ دی او هغه حدیث مشهور دی. آیات څنګه شو؟ منسوخ شو. د دې وجې نه روح المانی لیکلی دي چې دا آیات په بدء د اسلام کې وو ثم نسخ فی بآیت المیراث. هغه لیکلی په آیت المیراث سره تقسیم شو. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل. بس الله تعالی خپل تقسیم د میراث کړی کنه اته وصیت ته پکې ضرورت پاتې نشو. تفسیر مدارک اما تاسو ته نسخ په باره کې ویلي و چې شاه ولی الله رحمت الله علیه په فوز الکبیر کې لیکلي دي چې 15 آیتونه منسوخ دي. دی آیت کریمه کې وګورئ روح المانی لیکلي چې د آیت منسوخ دی. مدارک د آیات د نسخ نه بچ کړی دی. هغه داسې وایي مدارک وایي آیات منسوخ نه دی. کته وی چې ولې دلته خو والدینو ته وصیت دی او الته حدیث کې راغلی دی چې وارث ته وصیت نه صحیح کېږي. وارث ته وصیت نه جواب دا دی چې دلته د والدینو نه هغه والدین مراد دي چې کوم غیر وارث دي. کوم والدین مراد دي؟ نو داسې والدین به چې غیر وارث دي ولې به نه؟ کافران به یې که نه؟ یا دا چې مریان یې. الته سراجي کې تاسو وایئ چې موانع الارث 4 د ارث 4 موانع دي. مطلب دا دی چې سړی په 4 چیزونو سره د بل سړي د میراث نه کټ کېږي. یو پکې دا چې مثال په توګه تبیندار دی، مطلب تبین ملت دی. مسلمان کافر نه میراث نه وړي. یا مثلا عراقیات دی، مریتوب دی. نو دلته په دې آیات کې منګه به د والدینو نه هغه والدین واخلو چې کوم غیر وارثین دي لکه کافرین. نو ټیک شول وصیت به کوي والدینو ته چې کافرین یا مریین. کته چې وصیت خو وارث ته نه صحیح کېږي. موږ دا وارث دی نه که نه؟ دا والدین وارث دي نه، دا خو مریان دي.
یا کافر. اوس کته وی چې کاخه والدین کافرین دي مرین نو دي ته ولی وصیت کوي؟ مونږ وایو چې او تفسیر مدارک لیکلی دي چې قضاء لحق القرابه ندبن، دا اسی او مستحب کار دی چې کومور پلار د کافرم دي کته ورته وصیت وکي، کومور پلار د مرین دي ته ورته وصیت وکي. نو دا مور پلار چې مریان دي او ته ورته وصیت کې دا حکم ندبی دی، یعنی مستحب کار دی، ښه کار دی که وصیتونه کې هیڅ پروا نشته. نو آیات منسوخ شو که معمول شو؟ معمول. او یو بل وجه زمنګ مشایخ لیکلی ده او هغه ډېره ښکلې ده، هغه دا ده جواهر القرآن کې مشته دی، شیخ غلام الله خان رحمه الله لیکلی چې په دې لیل والدین کې لام په معنا د اله سره دی، الوصیت الی الوالدین، ادی د الی الوالدین دا مطلب شو. ای طالبه دا مقصد نه دی چې ته وصیت خپل مال مور پلار ته کې چې ما مال واخلئ، نه، بل مطلب دی الی الوالدین. یو سړی مړ کېږي خپل مور پلار ته ووایي چې ته بابا جان راشه او خپلې ابۍ ته او مور ته ووایي ته راشه کښېنه، زه تاسو ته یو وصیتنامه کومه. وصیتنامه دا ده چې مثلا زه مړ شومه نو دا زما مالونه چې دي دا بې ځایه خرچ نشي، د سنت طریقې مطابق زما پسې خیراتونه وکئ، صدقات وکئ، او یا مثال په توګه باندې پلانکي را باندې قرض دی هغه ته ورکئ، پلانکي را باندې دین دی هغه ته ادا کئ، او زما په مال باندې مطلب دا دی چې اسې نه چې خوشي رسومات او رواجونه تاسو کوئ. نو اوس دی بچی خپل مور پلار ته وصیین جوړ کړه، نو دا داسې نه شو چې د مال وصیت مور پلار ته وکړي، بلکې د خپل مال په باره کې مور پلار وصیین جوړ کړي چې په صحیح طریقې سره هغه خرج کړي او مصرف کړي او ثواب یې دې مړي ته وبخي. نو بالکل په دغه صورت کې دا آیات به د نسخ نه څنګه دی بچ دی او منسوخ نه دی. حقا علی المتقین، وی دا وصیت حق دی په متقیانو. نو حق معنا خو لازم کنه، لازم دی په متقیانو، یا حقا دا کار مناسب دی متقیانو سره. او کته وی چې متقیانو سره دی نو ولی غیر متقیان مې نه کوي؟ تخصیص د متقی ولی کړي؟ وی تخصیص د متقی د پاره د ترغیب د تقوا ته چې تقوا ته تاسو رغبت وکړي. او یا حقا للمتقین دا معنا چې دا کار لازم دی په هغه چا چې څوک حصول د تقوا غواړي، چې غواړي متقی جوړ شي دا کار دی کوي. فمن بدله بعد ما سمعه، چا چې بدل کړلو دا وصیت بعد ما سمعه پس تا نه چې دا اورېدلی وي، تا ته یو چا وصیت وکړي ډېر ښه شرعي طریقې سره او تا هغه وصیت بدل کې غلط دی چسپان کې، فانما اسمه علی الذین، یقینا ګناه ده دی په هغه کسانو باندې ده یبدلونه چې بدلوي دا وصیت. ان الله سمیع علیم، یقینا الله پاک اورېدونکی دی، علم والا دی. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم. اوس د آیت کریمه کې یو بله مسله ده، کله کله یو سړی دی او هغه وصیت کوي خو وصیت د شریعت خلاف کوي، وصیت د سنت تو خلاف کوي. یو بل دریم سړی دی چې هغه د دې سړي د وصیت اصلاح کوي، نو په د ګناه نشته. فمن خاف، څوک چې ویریږي من موسن دی وصیت کوونکي نه، جنفن چې دی به ګناه وکړي په خطا سره، او اسمن یا چې دا به ګناه وکړي قصدن. جنف دا معنا په خطا ګناه او اسمن دا معنا په قصد سره ګناه کوي. نو فاصلح بینهم، دا صلح وکړي د دوی په منځ کې، فلا اسم علیه، نشته ګناه په ده باندې. او یقینا چې الله تعالی بخښنه کوونکی رحم کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دا په ابواب البر کې بل باب دی او دې باب کې ذکر کېږي روژه. روژه صیام دې سره تهذیب الاخلاق راځي، ولی ځکه چې په روژې سره انسان کنټرول شي. لکه څنګه چې حدیث کې راغلی دی، نبی علیہ السلام فرمای وی کده چا وسی نه نکاح دی وکي، کده چا وست نکاح نه نو فعليه بالصوم، به دی روژې نیسي، فانه له وجا. دا د لپاره داسې ده لکه شی چې خسي کې ویټه کې. نو د دې وجې نه روژه نیول دا په ابواب البر کې دلته راغله. یا ایها الذین آمنوا،
اے د ایمان والا کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزه کما کتب څنګه چې فرض کړی شوی د علی الذین من قبلکم پاکستان چې تاسو نه مخ کیو دا زمنګه روزه د پخانیو خلکو د روزي سره الله تشبیه کړه کما کتب صفات تفاسیر ولا لیکلی دي وی التشبیه فی الفرضیه لا فی الکیفیه زمنګ د روزي ته تشبیه د پخانیو متونو د روزي سره دا تشبیه صرفاً په فرضیت کې ده نه په کیفیت کې مطلب دا دی چې لکه څنګه چې په پخوانیو خلکو روژه فرض وه نو په موږ هم فرض ده اوس باقي کیفیت جدا جدا و د هغوی خپل کیفیت د روژې زموږ خپل کیفیت د روژې لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو متقیان شئ ایاما معدودات دا ورځې د شمېر کړی شوي ایامن دا ایامن ولې منصوب دی قرطبی لیکلی دی وینا سبب بنا پر ظرفیت ته د کتبه د پاره نو د څه معنا شو کتب علیکم الصیام فی ایام معدودات هغه ورځو کې چې شمیر کړی شوی دي او په دې محدودات کې دې ته اشاره ده چې دا روزه ګوره ټول کال خو نه ده تاسو اسی ورته سودا ده چې یره ګرمي وایي او پکی بني او بجلی بني خو یو میاشت نه ډیر شپې خو نه دي ټول کال خو څنګه د شپږ میاشتې خو نه ده او بیا په دې کې استثناء ده چې الله پاک روزه پرس کړی ده خو که پرس کې سړی بیمار دی یا په سفر کې دی داسې بیمار دی چې آغا ته مسلمان ماهر ډاکټر وایي که ته روزه ونیسي تا مثلا تا ته خطره ده به مریض شي یا به مرض زیات شي او یا به مثلا لغه ګردو والا کس دی شوګر والا کس دی ګردې به پیل شي نو ټیک ته چې مسلمان ماهر ډاکټر ورته ویلي چې تا ته روزه نیول نقصان دی نو دې روزه ماته کی او انتظار دی وباسي چې کله الله پاک خکه نو بیا به روزه قضایی راوړي او کاندا سي پسې بترو خو کېده نو بیا به چې کله مړ شي فدیه وصیت به وکي فدیه به ورکي دا رقم ته سړی په سفر کې دی په سفر کې روان دی نه د پاره چې د کوره د سفر په اندازه اوزي نو د روزي خوړل جایز دي کدا روزه ورته اسانه یو که سختې کني وي شي کني شي نه وي خو د روزي خوړل ورته جایز دي البته چې ویني او وسی وي نو بهتره خبره ده خو په دې شرط ده چې د ته پکې نقصان نه او دا هم به تقوا نه ده چې په سفر کې سړی د لوګي تند نه مړ کیږي او سفر کې تللی نشي وي روزه راکړه کړی ده او سفر نه پاتې کیږي جهاد ته تللی دی او مجاهدین مخکې روان دي او شاته کیږي لکه ول ما روزه نیول ده خو وی خورا کنه دا خو نه کینه چې په سفر کې ته دومره مشقت حدیث پاک کې راغلی دی یو ځل جهاد ته صحابه تلی و به صحابه په یو ځای کې لګي او څادر را لوند کړي او په کس باندې نیول نبی له سلام دا څنګه داخله کوډلې کیږي وېجی دالته یو کس ته او دا راغلی موږ سره روزه د څه کړي د چې وسه په خې کار نه کوي تګي د زیات نه نبی له سلام فرمایل چې په داسې سفر د جهاد کې خروجه سره ثواب کار نه دی به خو یو خورا کنه بنا بر هر تقدیر چې روزه ورته نقصان رسي یا مرض زیاتي نو د داسې سړي د پاره د روزي خوراک جایز دی او یاد سی وشي چې و زنانه ده د هغې امید دی د بچي یا بچی پیدا شوی دی پی ورکوي او دا وایي که زه اوس ونه خورم خو دلته دغه بچی به مړ شي یا به د دې په هغه اتیونو کې بیا پی نه پیدا کیږي نو د داسې زنانه دپاره هم د روژې خوراک جایز دی وروسته به قضا راوړي یا فرض کا یو سړی دی ډیر بوډا دی شیخ فانی دی او یا یو زنانه د ډیره بوډۍ ده او هغه د سره د روژې نیولو توان نه لري او ډیر زیات نهایت کمزوري دي نو د دوی دپاره د روژې خوړل جایز دي البته د دې به هغه فدیه لاس په لاس باندې ورکوي ځکه د ده نه وروسته هم د روژې نیولو تمه نشي کېدلی توقع نشي کېدلی خو یوه خبره او هغه ده چې داسې نوم نه ده چې هسې د په سر درد شي معمولي یا د په غاښ درد شي او نور راخلاص شي چې بس اوس خو نو ولا په دې سر مې درد دی نو اوس بیا وخورم نو چې روژه نیسي په سر خو به درد کېږي نو داسې نه چې په نفس سرخوږ باندې هم ته اوس روژه خوري یعنی په معمولي مریضتیا بیمارۍ باندې د روژې خوراک جایز نه دی دا هغه بیماري ده چې ستا بدن ته نقصان رسوي یا داسې چې مثال په توګه باندې تا پرځئ نو دغه هغسې بیماري ده هسې نفس په دې نه ده چې ولا نور خو بیا ډېر طبیعت خرابه دی داسې معلومېږي لکه مریض روژه به وخورم نو فمن کان منکم مریضا څوک چې وي ستاسو نه بیمار او مریض او ناجوړه وي او علی سفرین یا سفر باندې وي فعلیه عدة په ده شمېرل دي من ایام اخر د ورځو نورو من ایام اخر څه معنا ایام اخر دا معنا چې سوا ایام مرضه و سفره سوا د هغه ورځو د سفر او د مرض نه هغې نه سوا نورې ورځې وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین دا آیات ته سوچ کوئ
او په هغه کسانو باندې یطیقونه چې طاقت د روژې لري فدیتون فدیه ده. فدیه چې شی دی؟ طعام مسکین، طعام دی مسکین ته چې د روژې وسی طاقت یې نو بس تا دی به فدیه ورکي، د روژې دی مسکین ته فدیه ورکي. د دې آیت د جملې په باره کې چې وعلى الذین یطیقونه دی د مفسرین کرامو اختلاف دی چې دا آیات منسوخ دی که محکم دی. اول قول پکې دا راغلی دی چې دا آیات په ابتدا د اسلام کې وو بیا منسوخ شو. حکم د ابتدا د اسلام داسې و چې کله په ابتدا د اسلام کې روژه فرض شوله نو که د یو سړي به د روژې نیولو طاقت و نو هم د دپاره دا جایزه وه چې فدیه دې ورکړي او خیر دې روژه دې وخوري. خو دا بیا منسوخ شولو په هغه پورې غړ آیات چې الله هلته وفرمیل چې فمن شهد منکم شهر فلیصمه، هر څوک چې د میاشتې د رمضان کې حاضر یو مړو مریض نه بس دا به بیا روژه خامخا نیسي. نو دې سره بیا دا حکم څنګه شو؟ منسوخ. دویم قول پکې دا دی چې نه دا آیات منسوخ نه دی، نه چې کله منسوخ نه دی نو بیا د دې د احکام او د عملی کېدو دپاره مختلف وجوهات دي. یوه وجه دا ده چې دلته په دې وعلى الذین یطیقونه کې یو لا مقدر دی، وعلى الذین په کسانو باندې لا یطیقونه چې طاقت د روژې نه لري فدیتون فدیه ده. نو خو بیا ټیک شوله چې طاقت د روژې نه لري، خو مخکې موږ ویلو شیخ فانی دی بوډا او داسې ډېرو ځایو کې راځي چې لا پکې مقدري، لکه لږ وروستو به بیا راشي ان تبروا وتتقوا، هلته هم لا مقدر دی. یا لکه د صورت په آخر کې الله وایي چې یبین الله ان تضلوا، هلته هم الله مقدر دی، یبین الله الله تضلوا. دویم جواب دا چې یطیقونه په دې یطیقونه کې چې دی دا باب د افعال دی. اطاق یطیق اطاقه او دا باب افعال په شافعیه او په اصول اکبري کې یو خاصیت دا دی چې دې کې دا کومه همزه ده دا راځي دپاره د سلب د ماخذ، نو معنا به دا شي چې په هغه کسانو باندې یطیقونه چې هغوی نه طاقت سلب دی، طاقت سلب دی. نو فدیتون چې طاقت سلب شي خو همدا معنا ده که نه چې بوډا دی شیخ پانی دی فدیتون فدیه ده. ښکاره خبره ده چې دا خو محکم شو فدیه ده. نو یوه درېیمه توجیه کیدی شي او هغه په الفوز الکبیر کې شاه ولی الله رحمت الله علیه هم را نقل کړي. هغه داسې د طالبه مفردات و تشریح ته متوجه شه. علا حرف جر دی او الذین موصول دی یطیقونه دا اصطلاح موصول د صلې سره د مجرور د جر جر د مجرور سره په اعتبار د متعلق سره دا خبر مقدم او فدیتون مبتدا مؤخره ده. عبارت تو ګوره علا حرف جر الذین موصول یطیقونه جمله صله موصول د صلې سره دا مجرور د جر چې علا جر د مجرور سره په اعتبار د متعلق خبر مقدم فدیتون مبتدا مؤخره ده. نو معنا به داسې شي چې فدیتون علی الذین یطیقونه، فدیه په هغه کسانو ده چې طاقت د فدیې لري. نو د دې آیات د جملې نه بیا د فدیې نه مطلب دا صدقة الفطر مراد ده. څه مراد ده؟ صدقة الفطر. فدیتون فدیه ده، صدقة الفطر ده، سرسایه ده علی الذین په هغه کسانو یطیقونه چې د چا طاقتي. رښتیا خبره ده سرسایه خو به هماغه څوک ورکوي چې د چا شي طاقتي. خو په دې کې به یو اشکال دی. اشکال دا دی چې یطیقونه کې د هو ضمیر ته فدیه چا ته راجع دی؟ ویا دا د هو ضمیر راجع دی فدیه ته. نو سوال دا چې ازمار قبل ذکر راغی ځکه فدیه خو وروسته ذکر شوی دا د هو ضمیر خو مخکې دی. دویم سوال دا چې دا هو ضمیر مذکر دی فدیتون خو مؤنث دی. یطیقونه کې د هو ضمیر چا ته راجع شو؟ فدیه ته. نو یو سوال دا دی چې دا خو ازمار قبل ذکر دی. دویم سوال دا دی چې دا هو ضمیر مذکر فدیه څه دی؟ مؤنث. جواب دا دی چې دیږي کې ازمار قبل ذکر راغلی دی لفظانو نه حکما و رتبتن، ولی ځکه فدیتون په ترکیب کې مبتدا ده. دا مبتدا اگر که لفظن رستو د رتبتن څنګه ده؟ مقدمه ده. نو فلهذا ازمار قبل ذکر هغه وخت کې ناجایز دی چالته لفظي او رتبه ټول د ازمار قبل ذکري. دویم هو ضمیر مذکر فدیه ته راجع دی دا ځکه چې فدیتون لفظ دا
فوز الکبیر کې شاه صاحب وای فدیتون معول د پتاویل د طعام سره. فدیه معول د پتاویل د چا؟ طعام. او طعام مذکر دی، هو ضمیرم مذکر. یا بل جواب وکا فدیتون لفظ دا مصدری زوتا دی. فدیتون لفظ مصدری او په مصدری زوتا کې مذکر او مؤنث یو برابرۍ، نو هو ضمیر ورته راځي شو. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. فمن تطوع څوک چې په خوشحالۍ سره کوي خیرا نیکی فهو خیر له دا غوره د پاره ده. وان تصوموا خیر لكم او کروژی نسی تاسو دا غوره دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ. دا وان تصوموا خیر لكم چا سره لګي؟ نو امام قرطبي صاحب لیکلی دي چې وان تصوموا فی السفر والمرض غیر شاق، چې تاسو روجی نسی په سفر او په مرض کې خو چې مشقت ترته نه، خیر لکم دا غوره دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. ان کنتم تعلمون فالصوم خیر لکم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میاشت رمضان، شهر رمضان، شهر ولی مرفوع دی. ادي سره یو خی عبارت چې روباسي یا خزنی علماء د سره روباسي چې ذالکم شهر رمضان، دا خو فرا بغوی سی بوئی ذالکم شهر رمضان، دا چې تاسو خبري وارده د میاشت رمضان ده. او اخپش وی المکتوب علیکم شهر رمضان. امام کسائی وی دا اصلا کی دا اغا مخ کی سیام نه بدل دی، مخ کی سیام نه. وان تصوموا خیر لکم شهر رمضان، چې روچی نسی داخی دی چې اغا میاشت رمضان ده. رمضان رمز صفت التفاسیر والا لیکلی دی، رمز ویلی کیږي احراق تا، شدت الحر، د نمر گرمی تا وی، د نمر گرمش تا وی خواه، شدت حر شمس. او رمز احراق تا وی، نو دی رمضان تم ذکر رمضان وی چی یحرق الذنوبا، دا چی شی سوزی؟ گناهون سوزی. الذي انزل فيه القرآن، دا هغه میاشت چې نازل شوی دی په دې کې قرآن. انزل فيه القرآن، په دې میاشت کې قرآن نازل دی. طالبانو قرآن په یو میاشت کې نازل دی که په دروشتو کلو کې؟ دروشتو کلو کې ته خلاوي انزل فيه القرآن. نه چا د جواب کړی دی چې دلته اصلا دا نزول دنیا ته نه دی مراد، د لوح محفوظ نه اول اسمان ته قرآن په شهر رمضان کې راغلی، بیا دنیا ته په دروشتو کلو کې. خو نه خ جواب روح المانی کړی دی. تفسیر روح المانی علامه الوسی حنفی وی انزل فیه مانا دادا چې او بوتو دی افیه انزال القرآن. انزل فیه القرآن سمانا ای بتا دا افیه انزال القرآن، ابتدا د نزول د قرآن په شهر رمضان کې شوی دا. صحیح شوله خود قرآن د نزول آغاز د رمضان میاشتې د لیلۃ القدر په شپه شوی دی. لکه بل ځای کې فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر، من قرآن په شپه د قدر کې نازل کړي. التم دا معنا چې من د قرآن د نازلېدو شروع د لیلۃ القدر د شپې نه کړي دا. هدى للناس، دا قرآن هدایت ته خلقو د پاره دی. وبینات من الهدى، او ښکار احکام دی د هدایت. والفرقان، او جدا کون کې د باطل او د حق جدا کون کې بیلون کې کتاب دی. فمن شهد منکم الشهر، نو څوک چې حاضر شلو دی میاشته. شهد حاضر، حاضر دا معنا ده چې نه مړ شي او نه چې بیمار شي غیب سفر باندې لاړ شي. حاضر دی، نه مړ دی نه مسافر دی. نو فلیصمه، روژه دی ونیسي. دا ځکه چې که مړ شي نو خو هغه غایب شو، او که په سفر لاړ شي غایب شي، پس مسافر خو به روژه فرض نه. نو مخکې آیات کې روژې کې اختیارو او اوس فلیصم سره امر راغی، فرض شوه. خو اوس یو سوال پیدا شو چې مخکې خو مریض او مسافر مستثناو چې هغوی روژه خوړی شي، اوس چې فلیصم هو امر دته امر څنګه راغله، نو اوس به مسافر هم روژې نیسي او مریض به هم نیسي. نو که مري وکړو چې اوس بیا نیسي، بیا استثناء کوي چې نه
اوسم مریض او مسافر د دې روژې د نیولو نه څنګه دي مستثنا دي. فمن کان منکم مریضا او کچيري څوک وي مریض او نه جوړه ولا سفرین یا په سفر باندې فائدتونه دې سره عبارت مخکې ده چې فافطره څوک چې وي په سفر کې یا نه جوړه فافطره او روژه ما تکړه فافطره او روژه ما تکړه په سفر کې او مریضو روژه ما تکړه نو فعليه فعدتن منا فعليه عدتن په د باندې شمیرل دي من ایامن خرد او ورځو نورو یرید الله غواړي الله تعالی بكم اليسر پتاسو باندې اسانتیا غواړي ولا یرید بكم العسر الله نه غواړي تاسو ته سختیا ولتکملوا العدة او دې لپاره چې پوره کوي تاسو شمیر ولتکبروا الله او چې لوی بیان کوي د الله پاک علامه هداکم په هغه طریقه سره چې تاسو ته هدایت کړی دی علامه هداکم ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. واذا سالک عبادی عني دا آیت کریمه ربط داده چې پروژه کې دعاګانې ډېرې قبلېږي نزدیکه د دعاګانو متعلق آیات راغی او صحابه کرام یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل یا رسول الله موږ نه الله پاک لري دی چې چغي ورته وهو او که نږدې دی چې قرار اوازونه ورته وکړو دعاګانې وغواړو نو آیات نازل شو. واذا سالک عبادی او کله چې پوښتنه کوي ستانه بندگان زما ای نبی ان زما بارکه فانی قریب لا وزنز دیما په اعتبار د علم ونحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مړی د رګنم نږدې دی الله په اعتبار د علم او قدرت. نو څه مطلب شو چې کله زه قریب یم نو چغو ته ضرورت ونشته کنه ته چې کوم ذکر کې دعاګانې کې نو الله خو یې سموري نه چغو ته ضرورت پاتې نه شولو. مسلم شریف کې حدیث هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل روانو مجاهدین ور سره دي صحابه نو په چغو خلک لګې دي والله اکبر او ذکرونه کوي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اربعون علی انفسکم ای خلکو په ځان باندې لګ رحم وکي ولی چغي وهی لا تدعونا غائبا ولا اصم تاسو د سي آلات आवाज کوي ذکر کوي چې هغه خو نه غایب دی او نه کوړ دی نو د چغو ضرورت څه دی لو سپیکر دی لګولې دی هو اله ولا کوړ دی الله پاک غایب دی الله پاک ضرورت نشته دی ته ذکر کوا خلق مت تکلیف وا او بس الله پاک توازن کوا په خفیه او پټه طریقې سره او کستا خامخا د زور ذکر سره مینې خپل کوټه کې د کینا او په زور باندې ذکر کوا ځان سره په خپل کوټه کې د لو سپیکر دی چې لګولې ته خلکو ته اوري که خلک پازابه بنا بر هر تقدیر نو الله پاک قریب دی قریب ذات چې دی نو ریا نه ځان خالقا او بل مسلمان ته تکلیف مو ورکوا او ذکر کوا دعاګانې کوا الله یې قبلې. شرط دا دی الله وی اوجیبو ز قبلو ما دعوت دای دعا د دعا کوونکی اذا دعانی الک چې مانه غواړي سبحان الله الله چې مانه خو غواړي کنه به قبلو ما وزمن ډیر مسلمانان اکثر وي یره چې دعاګانې نه قبليږي دا دروغ وي دعاګانې قبليږي ولی ځکه چې د الله خزاني خلاصي شوی نه دي د الله د رحمانیت په صفت کې فرق نه دی راغلی منګي الله نه غواړو نه منګي غیر الله نه غواړو ته خو ټول اوس پردي دربار کې ولاړې د پردي دربارو کې سوالونه شروع کړي دا راخه کا وغه د سې کا داده سې کا به وي چې الله نه قبلینو نه تعالی نه د وخت دروغ مو ته خو پردي دربار کې ولاړې غواړي د بل دربار د بل بابا نه به وي الله نه قبلې الله نه غختل دی ته وي چې ته دوه رکعاته منځو کې شپې را پاتېږي لږ وجاړې لاسونه پورته کې او الله ته سوال وکړي اوس ته وګوره قبلېږي که نه دا چې دوه تا کړي کله الله پاک. او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا د هغه زړه نه الله دعا نه قبلوي چې کوم زړه غافل دی غافل. اجیب الله وی ز قبلهم دعوت دای دعا د دعا کوونکی اذا دعانی کله چې ایمان دعا غواړي. خو په دې کې دا سوال پیدا کیږي چې طالبہ ډیر خلک دي نیکان خلک دي دعاګانې غواړي دعاګانې نه قبليږي. نو یو خبره در سره د یاد ساتي چې د دعا د قبلېدو ځان ته شرایط دي. د دعا د قبلېدلو شرایط دا دي چې لکه مثلا د سړي خوراک حلالي اسکاک حلالي جامع حلالي او که فرض کې یو سړی د حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمای یو سړی به مسافر به ګردلوده به یو جړ پړ وخته به او لاسونه به پورته کړي خو مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام فان یستجاب لهذا وای خوراک حرام اسکاک حرام جامع حرام نو د سړي په دعا څنګه قبول شي. د دې وجنه شرطونه د دعا د قبلېدو اول ضرور دي چې ستا په خېټه کې حلالي حرام نه. دویم دا چې دا ستا دعا دا په اخلاصي ریاکاری نه
ستا د زړه د ستا دعا د زړه نه صرف زبانی نه ایمن خلک جمعات کې پاس چت به ګوري یا الله د سیوکا واسیوکا ته به چې به خیال تعالی پاک باندې د کټه دی یا الله د سیوکا روس غر کا امریکا غر کا دلته به چت ګوري تا په خپل زړه کې الله ته توجه شته چې تداوی امریکا غر کا دعا خو دې ته وای چې تسترګې پټه کې وجاړي یا د جړه کیفیت جوړ کې ولا نه وغواړي او کته چت تپاس ګوري او ولا نه غواړي او پکې ته ګوري او رډونه شماري ولا ته ګوري نو ته رښتیا وایې چې ته یو تاړهدار ته ورشې ته د کوټې چت ته ګوري تاړهدار صاحب موږ طرف ته بجلی برابره کا هغه به وایي تلته چت ته څنګه ګوري دا وباسه د لیونې دی تاړهدار به د بجلی کار سم نه کوي والله نه په داسې غفلت سره دعا غواړي والله نه دعاګانې قبلول غواړي توجه سره دعا وکړه رب قبلوي او دویمه ده چې د دعا د قبلېدلو دپاره یو شرط دام دی چې ته به عجله نه کې چې ته اوس وایې چې مثال په توګه دا دعا کوم نو دا خو بېګا ما کړې ده نو نن سبا خو یې ما ته الله پاک دعا قبول نه کړه بیګا خو ما ډیر ویل چې الله ټوډي گاډي و سبې کوم ده خو ما غزور سایکل باندې راسوري نه د زر قبليګم نه چې ته پکې عجله کې چې اوس بیګا دي ټوډي غوخته او سر وتا ته ولاړی بل خبره ده چې دعا ته غواړي د خپل حال مناسب به غواړي ځکه ځینې داسې دعاګانې دي چې د الله عادت او سنت نه چې عطا ته قبول کی اوس ته دعا کې یا الله پاک ما سر وختي اسمان ته پورته کا ته چې شي کې اسمان کې کار دې څه دی بره یا الله دا لوی ټیلر یو لاستانی راکا چې ته درې سړی د ماجر سړی نو ګوره د شي دعاګانې د خپل حال مناسب بغواړي نو رب قبلې او کته داسې به سوره سوالونه کې احادیث کې راغلي دي یو صحابي پلار زوی ناشتو نو هغه پلاری زوی ویلي وای چې یا الله میني اسالک القصر الابيض یا الله پاک زه په جنت کې د قصر سفید غواړم خپلاری ورته غلې شو چې الله نه جنتونه غواړه د حوالی په کې لري مو جوړه قصر سفید غواړم او سپینه بنگله غواړم او تور بنگله دا قسمه کوه مطلب د خپل حال مناسب دعاګانې کوه بل خبره ده چې دعا قبليږي خدا هم ضرور نه ده چې خامخا دې ستا عین شي قبول شي کله کله یو انسان دی الله پاک نه دعاګانې کوي ما ته بنگله راکا او ما ته مثال موټر راکا او ما ته پیسې راکا خودي انسان ته د اسمان نه یو مرض را روان دی یو وفات را روان دی ستا دغه دعا چې کړې ده هغه الله نه قبلوي معنا هغه شی نه درکوي چې تا غوښتې د دې په عوض کې د سوال قبول شي هغه افت او مرض او مصیبت دفع شي او کله کله دعا داسې قبلېږي چې قبلېږي خو دنیا کې قبول نشي آخرت ته الله پاک درته وساتي او دی وجنه حدیث کې راغلی دي وای ډیر کسان به چې قیامت په ورځ باندې به الله پاک ورته داسې څه ثوابونه ورکړي چې دوی به وایي چې یا الله دې چی شي وای تا هغه دعاګانې وي چې تا کړې وي دنیا کې او ما قبولې کړې نه وي نو وسې دا ثوابونه واخله نو بیا به د انسان قیامت کې وایي چې یا الله کاش کې دنیا کې مې یو سوال نه وي قبول ټول دغلته پاتې وي اوس مې ډېر ثوابونه اخیستې وي نو الله دعاګانې قبلوي خدا د دعاګانو شرایط دي او زمونږ دعاګانې په دې یو شرط هم یقینو که برابرې نه دي نو ځکه داسې ډېرې قبلېږي نه والله فرمایي اجیب دعوت داعي زه قبلوم دعا د دعا کوونکي اذا دعاني کله چې مانې غواړي فلیستجیبوا لي الله وی دې قبول کی فلیستجیبوا لي دا دې قبول کی زما حکم وليؤمنوا بي او ایمان دې راوړي ما باندې تبصیر الرحمن د مهایمی دا معنا کړي فلیستجیبوا لي فيما ادعوهم الى عبادتي دې قبول کی هغه چې ما دعوت خپل بندګۍ ور کړې دي وليؤمنوا بي بتصحيح الاعتقاد صحیح عقیده دې جوړه کی کنه چې عقیده خو صحیح لعلهم يرشدون دې د پاره چې دوی لعلهم يرشدون دې د پاره چې دوی ورسیږي مقصد خپلتا دعاګانې غواړه په طریقې سره غواړه چې مقصد ته ورسیږي احل لكم ليله الصيام رفث الى نسائكم په ابتدا د اسلام کې چې روزه کله فرض شوله نو د روزې داسې کیفیت چې سار به انسان روزه شروع شوله ماښامه پورې او ماښام به چې کله نور پرېوتو افطار به وکړي روزه به ماته کړه نو چې تر څو پورې به ایښو نو بوزه به خو چې څنګه به وده شو بیا روزه شروع کېده نو بیا به همداسې شروع شوله نو داسې وایه شپه ورځ روژه وه نو دا خو ډېره مشقت والا روژه وه ډېره ګرانه وه نو د ځینې صحابه کرامو نه داسې واقعات راغلو چې مثلا د شپې روژه شي خوراک سکاکر څه بند شي هغوی د شپې د خپلو بیبیانو سره هم بستري کړې وه او بیا هغه راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپله قصه کړې وه چې یا رسول الله ما نه خو داسې په دې روژه کې یو ګناه وشوه یو خطا وشوه
نو قرآن نازل شولو او دا حکم ختم شو. په دې معنا سره چې د شپې روژه ختمه شوله، د پښمنۍ نه روژه شروع کیږي تر غروب د لمره پورې. احل لکم حلال کړی شوي تاسو د پاره لیلة الصیام په شپه د روژه کې الرفث یو ځای کېدل جماع کول الی نسائکم ستاسو د بیبیانو سره هم بستري. هن لباس لکم دا بیبیانې چې دی جامه ستاسو د پاره ده، وانتم او تاسو لباس لهن جامه یې د بیبیانو د پاره. دی جملې څه مطلب دی چې الله وایي تاسو د بیبیانو جامه یې بیبیانې ستاسې جامه ده. د دې یو تفسیر عبدالله ابن عباس کړی چې لباس په معنا د سکون سره اخلي. نو د دې معنا ده چې هن سکن لکم وانتم سکن لهن، تاسو د ښځو د پاره سکون او ارامه، ښځې ستاسو د پاره سکون او ارام دي. رښتیا واده والا سړی دماغ هم ساکینی، دغه وجود هم ساکینی، پای کې سکونی. او کوم سړی بې واده غریب نه ارام وي، پښتو کې ورته خوځنده وي. او دی وجنه قرآن کې مو جعل لکم اللیل لباسا، الله شپه ګرځولې لباسا. التم تفسیر دی اصل لباسا معنا سکنن، او دا تفسیر عبدالله ابن عباس، ابن جریر، مجاهد، قتاده ټولو کړي. دیم مقصد دا دی چې ښځو ته الله پاک لباس ویلې، وی ښځې ستاسو لباس دی. تفسیری مدارک لیکلي دي چې استر عن الحرام، ستر عن الحرام، لکه څنګه چې په جامې سره د انسان عورت پټ شي، نو په واده سره د انسان د حرامو نه بچ شي. په جامې سره انسان عورت بچ شي نخکاری کنه، نو په واده او په نکاح سره د انسان حرامو نه بچ شي. ځکه الله ورته چې ویلې ده جامه ویلې ده. او زاد المسیر لیکلی دي چې ښځې ته یې ځکه جامه وویله چې د سړي او د ښځې په منځ کې د افضا داسې ټیم راځي چې د یو بشره د بل بشره سره ملاویږي، متجردین کل لباس، یعنی د انسان د بدن او د جامې منځ کې خو بل حائل نه کنه، نو د سړي او د ښځې منځ کې بل حائل نه راځي. دی وجنه الله ورته لباس ویلې دی. علم الله انکم کنتم تختانون، پوهیږي الله تعالی چې یقینا تاسو کنتم تختانون، تاسو خیانت کولو خپل ځانونو سره. لکه ما ویلې مخکې چې ځنې مسلمانانو صحابهونه داسې د شپې د خوانه هم مستری شوي وه. فتاب علیکم، الله پاک توبه قبول کړه ستاسو، عفا عنکم او معافي کړي تاسو ته. فالآن باشروهن، اوس چې دی تاسو راتلل کوئ د خپلو بیبیانو ته. عبدالله ابن عباس وایي چې الله پاک چې دی کریم او حلیم ذات ته کنایه ذکر کړې ده. دا باشروهن کنایه د جماع څخه ده. وابتغوا ما كتب الله لكم، ولټوي هغه چې الله پاک لیکلي نوشته کړي دي ستاسو د پاره. الله چې شی نوشته کړي، نو وی په دې کې خو یا اشاره ده. امام قرطبي وی تصحیح د نیت ته، مطلب دا ده چې ته د خپلې بیبي سره هم مستری کې، نو دې کې د نیت لحاظ کوه. څنګه نیت؟ یو دا چې سړی پکار ده چې په جما سره او په هم بسترۍ سره د ولد صالح نیت وکړي چې الله پاک ما ته ولد صالح راکا، نیک بچی راکا، چې ترڅو د الله د دین او د رسول الله د دین خادم جوړ شي. نو وقت وابتغوا ما كتب الله. دویم وابتغوا ما كتب الله، ولټوي هغه چې الله پاک تاسو ته لیکلی دی، نوشته کړی، مقرر کړی دی. یعنی المحل الذي كتب الله لكم، هغه محل چې کوم الله پاک تاسو د پاره هغې طرف نه نزدېکت حلال کړی دی، چې هغې ته ویلی کېږي مکان د حرس د کروندې، نه مکان د فرس د ګندګۍ. ځکه چې لیواتت کول دا په شریعت کې حرام دی، حرام اگر که خپلې بیبي سره یې. وکلوا واشربوا، خورئ تاسو څکئ، حتی یتبینه، مطلب پښمنۍ شروع که د شپې پښمنۍ، حتی تر دې پورې یتبینه لکم الخیط الابیض، چې ښکاره شي تاسو ته تار سپین، من الخیط الاسود، د تار تورنه، من الفجر. دا من الفجر دا د خیط ابیض تفسیر دی چې هغه سپین تار تشه دی، من الفجر هغه سبا دی. نو دلته د خیط ابیض اسود مستاق تور شپه ده، او د خیط ابیض مستاق سپین سبا دی. معنی دا ده چې د تورې شپې نه سپین سبا د صبح صادق ښکاره شي، نو دغه وخته پورې پښمنۍ کولی شي او بیا به پښمنۍ بند کړي. او دلته د دې خط نه همدا ظاهري معنا مراده نه ده، لکه حدیث ته
حدیث کې راغلی دی چې حاتم رضی الله تعالی عنہ چې هغه یو صحابي وو، هغه د سر لاندې تور تار سپین تاریخ او د آیات نازل شو، نو بیا چې نبی علیہ السلام ترغه نو ډیر وخت پورې پښمنه کولو سبب را ختلو، و یا رسول الله ما خو بیګا تور تار سپین تار سر لاندې بالغ لاندې خو جګولو به مې بالغ توبه مې کاتو به مې جګولو به مې کاتو پښمنه مې کولو ډیر نا وخت شو، اخر سپین رڼا شو لا بس تارونه ښکارا شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې عریض القفا داستا هو ته خو پلان سټي نو دې کې یادی ته اشاره ده چې د سپین تار نه خو مطلب صبح صادق مراد دی، خو ډیر لوی زید نو ستاسو دومره پلان سټ دی چې په صبح صادق تی برسي رہی خو، او یا په دې کې بغاوت ته اشاره ده چې مطلب ته د خبرې په مفهوم نه پوه شوی چې ته د صبح صدقت خیت ابیض مستاق تار اخلي، دلته خو تار نه دی مراد، صبح صادق مراد دی. سماتی مسیام الى الليل بیا پورا کې تاسو روزه تر شپې پورې، ولا تباشروهن او تاسو به منیو ځکیږي بیبیانو سره، وانتم عاکفون فی المساجد. د یو بل مسله ور سره زمن کې راغله، اکثره پروژه کې خلک په اخیری عشره کې اعتکاف کوي، نو د اعتکاف مسله راغله. اعتکاف هم حکم شرعي دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده چې د رمضان په اخیری عشره کې مسلمانان باید په جامع جمعات کې کین اعتکاف ته، او په اعتکاف کې ناستلو سره د باندې کور ته تلل به منع شي، او خوراک سکاک به جمعات کی او داس کول خپل ضرورت دا به ټول جمعات کی، خپل کور ته تللی نشي، خپل به بیان سره بستری نشي کولای، صرف د انسانی حاجت شرعي حاجت لپاره بهر وتلی شي. انسانی حاجت داده لکه او د سماعتي پروګرام جمعات کې د نن ریټن باتروم نه نو بهر تللی شي، او یاد شي وشي چې دی جمعات کې د جمعې موز نه کیږي او بل جمعات کې جامع جمعات هغه ته دي، نبی ابدا چې ټیم کې روانيږي چې صرف پنځه ته ورسیږي او مونږ چې وکي به ته سنت دی جمعات ته راوړي. نه دغه حاجت انساني او حاجت شرعي د فر معتکف ته اعتکافګاه د جمعات نه وتلی شي او نور په هیڅ صورت سره نشي وتلی، او که حتی د جمعات نه د دینه سوا نور کوم سیس د پاره اوتلو ګنټه تیر کړه اعتکاف مات ته قضا په لازمه ده. او که پرس که دا معتکف نسواری وی سیګریټي وی نو بیا به څه چل کیږي، نو په جمعات کې خو نسوارو سیګریټ هم نه کیږي او دالته وتیم نشي. نو بیا علما د دې لپاره وایي چې اول خدا کار خم نه دی، خو اوس دلته دا غریب پکې راګیر دی، نه دا خو به د سماعتي ته به هروزي کنه، نه چې د سماعتي ته اوزي نو بس دا شی به ولګي او نسوار به واچي، عمل ته به د سماعتي سره به سر څه توره توکي او بیا به بیت جمعات ته راځي، نو بس نسوار به هم شوي او د سماعتي به هم شوي او سیګریټ به هم شوي. نو مطلب دا دی چې د نسوارو د سیګریټو کار دا دغه ځای کې پوره کیږي چې تقاضي تلاشي تبلیغ والا خبره، نو بیا د شنه کیږي چې جمعات کې نسواره چولې دي سیګریټ لګولې ګوټ کې لربر کیږي، بیا د جمعات بي عزتي راځي، نو بیا خو به ثواب نه عذاب ډیر شي. ولا تباشروهن مې ځکهږي تاسو به بیانو سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکې په جمعاتونو کې، تلک حدود الله دا پولی د الله تعالی دی، پولی د الله تعالی دا معنا قرطبی لیکلی یعنی هذه الاحکام حدود الله فلا تخالفوها، دا د الله حدود دي، دینه مخالفت نه کوي. او تفسیر مدارک لیکلی دي چې احکامه المحدوده دا د اغلا احکام دي چې تاسو ته خودلی شوی دي، فلا تقربوها نزدې ورته نشئ، مبالغه ده پکې ښه نزدې نشئ، معنا ده د نزدې کېدل نزدې نشي چې نزدې شي به ودانه کار خراب شي، نو د دې وجه نه الله پاک د مبالغې د لپاره دا څنګه استعمال کړي چې فلا تقربوها. کذالک یبین الله دغه سی بیانې الله پاک آیاتونه خپل لناس خلقو د فیدی د پاره دي د پاره یتقون چې دا خلق بچي د حرامو کارونو نه. ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولا تاكلوا مخکې سره ربط داده چې مخکې ذکر شو روزه او پروژه کې سړی د خوراک سکاک نه باندې موقت، پروژه کې سړی د خوراک سکاک نه باندې موقت خو ماخام پوری کنه. اوس دی آیات کې ذکر کیږي یو بل روزه چې په دې کې به سړی دغه خوراک نه باندې مؤبد تر مرګه پوري هغه حرام دی، د حرامونو به روزه نیسي، موقته ده که مؤبده ده؟ مؤبده ده، تر مرګه پوري به د حرامونو روزه ربط ده دی. هغه ده دی چې مثلا ستا چا سره لانجی او حاکم د وخت قاضی ته مفتی ته ولسوال ته تړهدار ته پیسې ورکړي رشوت او د مسلمان مال پیرانی سي، نو الله وی دا کار ونه کی، رشوت ورنه کی، پر دې مال ونه خوري، د دین روزه ونیسه، دا روزه دی موقته نه ده، دا روزه دی مؤبده ده. ولا تاكلوا اموالکم مخری مالون استاسو بینکم په خپل منځ کې بل باطل په باطلو طریقو باندې، مطلب د باطلو نه دا دی چې هغه مثال په توګه په زور خلی اغلا کې په اړه طریقه شي وتدلو بها دا د دی ولا تاكلوا لاندې دی ښه
تاکلوا باندې عطف ته نو وتدلو معنا ولا تدلو او تاسو مرسوي به دا مالونه ولا تدلو مرسوي به دا مالونه ال الحکام حاکمانو ته چې تمال پر رشوت کې ورکه یا د به زمير راځي کی خصومت ته تاسو مرسوي دا خصومتونه حاکمانو ته لتاکلوا چې تاسو خوري فریقا و حصا من اموال الناس د مالونو د خلقونه فریقا و حصا فریقا ډلوانلې یو حصہ د مالونو د خلقونه خوري حاکم ته دی فیصله وړي مال دی ورکړي رشوت دی ورکړي دي او اوس په د مالونو د خلقونه خوري بالاسم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پويږئ ته پويږئ چې دا حرام مال دی ته پويږئ چې دا می قاضي ته پر رشوت باندې دا مال راخسته تني رشوت می ورکړي او مال می پر دې خپل کړي دا شکار مکوي سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين